زرغون تلویزیون خوږو او قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. په دې هیله چې تاسې به ښه وئ او یوه اونۍ به مو په خیر سره تېره کړې وي. دا د له یوې اونۍ ځنډ وروسته بیا هم حاضر شوي یو تر څو تاسو لپاره د ژوند راز خپرونه در وړاندې کړو. قدرمنو لیدونکو، خپرونه درته زه نورعفور زهیر او د کامرې تر شا سید عمر شاه بنوري صاحب راسره دی. دواړه ستاسو په خدمت کې یو، غواړو ستاسو لپاره بیا هم د ژوند راز خپرونه در وړاندې کړو او ستاسو لپاره په دې خپرونه کې د ژوند مختلف اړخونه او ځینې د ژوند مهم رازونه ستاسو سره شریک کړو. قدرمنو لیدونکو، انسان په ژوند کې د نورو انسانانو سره اړیکې پیدا کوي، د نورو انسانانو سره راشه درشه کوي، د نورو انسانانو سره ناسته پاسته کوي. دا هر څه په ژوند کې ترسره کیږي. ځکه موږ او تاسې دا خبره ډیره کوو او وایو چې انسان یو ټولنیز موجود دی او بدون د ټولنې نه د انسان ژوند ناممکن دی او نه کیږي. هدف دا دی چې که یو انسان ووایي چې زه د ټولنې د نورو اقشارو، د نورو خلکو یا د نورو افرادو ډلو سره اړیکې نه جوړوم او یوازې تنها ژوند تیروم، دا ناممکنه خبره ده. دا هیڅکله نه کیږي. ځکه نه یوازې دا چې انسان دا ډول ژوند نشي کولی، هیوادونه هم دا ډول ژوند نشي ترسره کولی. ځکه یو هیواد د تجارت په برخه کې یا د سیاست په برخه کې یا په نورو برخو کې که موږ یوازې د تجارت برخه فرض کړو، موږ او داسې وینو چې یو هیواد یو څه لري خو بل هیواد یې نه لري، نو دغه دوه هیوادونه په خپل منځ کې که همکاري ونه کړي، شاید داسې اجناس پیدا شي چې یو هیواد به د هغې څخه بالکل محروم وي، هغه به یې نشي ترلاسه کولی. همداشان په کلیوالي ژوند کې هم که موږ تاسې وګورو، د یوې کورنۍ تراکتور موجود وي، د بلې کورنۍ موټر موجود وي، نو یوه کورنۍ د تراکتور برخه کې د بلې کورنۍ سره مرسته کوي او د بله کورنۍ د موټر په برخه کې د دې کورنۍ سره مرسته کوي. دلته ژوند داسې روان وي چې دواړه کورنۍ په ښې ډول روان وي او داسې وي لکه دواړه کورنۍ چې هم ټیکټر ولري یا تراکتور ولري او هم موټر ولري. دا ټول لامل د دې دی چې موږ او ستاسې همدغه خبره کوو چې انسان یو ټولنیز موجود دی او بدون د ټولنې نه انسان ژوند نشي کولی. مخکې مې هم یادونه وکړه چې که یو انسان ووایي چې زه د ټولنې له خلکو سره، د ټولنې د افرادو سره اړیکې نه جوړوم، هغې سره راشه درشه نه کوم، دا ناممکنه ده او خپلې ټولې اړتیاوې په خپله پوره کوم، دا هېڅکله هم نه کېږي. موږ او تاسې د خپلو اړتیاوو د پوره کېدو لپاره، د خپلو اړتیاوو د رفع لپاره مجبوره مکلف یو چې د نورو انسانانو سره اړیکې جوړ کړو. په ټولنه کې د نورو انسانانو سره راشه درشه وکړو، په ټولنه کې د نورو انسانانو سره ناسته پاسته وکړو، د نورو انسانانو سره کینو، ولاړی ورسره وکړو او همداشان. د دې اصل د دې لپاره چې موږ په دې جامعه کې په ښه ډول مخکې لاړ شو او موږ په دې جامعه کې د نورو انسانانو سره په ښه طریقه سره مزل کړی وي او د دوی په زړونو کې مو ځای پیدا کړی وي او هر وخت لپاره زمونږ څخه نور خلک نه وي خفه او له نورو څخه مونږ نه وو خفه. په دې کې لکه وړاندې مو چې بحث وکړو چې انسان یو ټولنیز موجود دی او مجبور دی په ټولنه کې پاتې شي، د نورو خلکو سره راشه درشه وکړي، د دې په خاطر چې دغه راشه درشه د ده مقدسه وي، پاکه وي، نور خلک له ده څخه راضي وي په ټولنه کې او د ټولنې خلکو څخه دی راضي وي، باید چې ښه اخلاق ولري. اخلاق یو بهترینه سرمایه ده. اخلاق یو لوی مقام دی چې یو انسان ته الله تعالی ورکړي وي او خپله په خپلو هڅو کوششونو محنتونو سره کسب کړي. نو موږ او تاسې چې اوس په دې ټولنه کې لکه وړاندې مو چې وویل چې بدون د ټولنې نه زموږ ژوند نه کیږي، بدون د نورو خلکو سره د تماس نه زموږ ژوند نه کیږي. موږ نشو کولی چې بدون د ټولنې د نور اشخاصو د فکرونو، د نظرونو هغې سره د راشه او د ورشې نه بغیر ژوند وکړو، نشو کولی. مجبوره مکلف یو چې په ټولنه کې له دکاندار سره، په ټولنه کې د ډرایور سره، په ټولنه کې له استاد سره، په ټولنه کې د دفتر مسؤل سره، په ټولنه کې د ملګري سره، په ټولنه کې د نورو اقشارو مختلفو غړو سره
حتما مجبور مکلف یو چې موږ په تماس کې شو او راشه درشه وشو. نو دغه راشه درشه او دغه زموږ او ستاسې میلاویدنه او دغه زموږ او ستاسې تماس به هله ګټور وي، هله به غوره وي چې زموږ او ستاسې په ذات کې ښه اخلاق موجود وي، تر څو موږ ښه اخلاق ولرو. که ښه اخلاق ونه لرو مونږ خو بیا هم د ټولنې نه لرې کېدای نه شو، د ټولنې نه وتای نه شو، خو زموږ او ستاسې پایله به دا وي بیا چې مونږ او تاسې به په ټولنه کې راټل شوي خلک وو، مونږ او تاسې به په ټولنه کې پاتې شوي خلک وو، او مونږ او تاسې به په ټولنه کې هغه خلک وو چې هیڅوک به مونږ لپاره درناوی ونه لري، هیڅوک به زموږ لپاره احترام ونه لري. په ټولنه کې هر څوک غواړي چې نور خلک د ده لپاره احترام ولري، نور خلک د ده لپاره درناوی ولري. خو ځینې په دې فکر دي چې که زه ښه موټر ولرم، که زه ښې پیسې ولرم، که زه ښه جایدادونه مارکیټونه ولرم، که زه ښه یو لوړ موقف کې وم، نو شاید خلک ماته احترام وکړي، خلک ماته درناوی وکړي، خلک زما عزت وکړي، شاید په همدې دیا وکړي. خو دې ته موږ مصنوعي عزت ویلی شو، دې ته موږ جعلي عزت ویلی شو. دا محبت، دغه احترام، دغه درناوی، دغه پالنه چې دغه خلک ستا کوي، دا تا د ستا عزت نه کوي، ستا پالنه نه کوي، ستا احترام نه کوي، ستا د مال احترام کوي، ستا د موټر احترام کوي، ستا د بلډینګ د بنګلې احترام کوي، ستا د پیسو احترام کوي. حقیقي اصلي غوره درناوی، غوره احترام هغه دی چې یو څوک بل چاته د ښو اخلاقو په وړاندې د ښو اخلاقو په کارولو سره ولري. دا یو نه ختمېدونکی، یو غوره، یو حقیقي احترام او درناوی دی. د نور ټول حقیقي نه دي، د نور ټول لکه وړاندې چې ما ویل چې دا احترام ستا لپاره نه دی. که یو څوک ستا په دې خاطر احترام کوي چې ته یو ښه موټر لرې، که یو څوک ستا د دې لپاره احترام کوي چې ته یو ښه کور لرې، که یو څوک ستا په دې خاطر احترام کوي چې ته یو مالداره کس یې، مه خوشحالېږه د دې لپاره، د دې لپاره مه خوشحالېږه. او دا خپله ته په خپله ومنه، په خپله فکر وکړه چې دا احترام ستا نه دی، دا احترام ستا د مال دی، دا احترام ستا د موټر دی، او دا احترام ستا د نورو کارونو. که نه یې منې تجربه وکړه، یو وخت کې ځان داسې وښیه چې ما هر څه وبایلل، داسې ووایه، ځان داسې جوړ کړه، ملګرو ته ځان داسې کړه چې ما هر څه وبایلل، موټرې مې وبایللې، بنګلې مې وبایللې، پیسې مې وبایللې، جایدادونه مې هر څه مې لړل، خیر که لاړ نه وي، ځان داسې کړه. شاید ډېر ملګري هم له تا نه یو لوری وکړي، شاید ډېر ملګري هم له تا نه څنګ وکړي. بیرته به خبره هغې خبرې ته ورسېږي چې دغه احترام چې ستا لپاره ستا ملګرو کوو، ستا انډیوالانو کوو، دا ستا لپاره نه و، دا ستا د مال و. که موږ او تاسې غواړو چې په ټولنه کې په حقیقي ډول عزتمند شو، په حقیقي ډول مو خلک احترام او درناوی وکړي، په حقیقي ډول باید موږ او تاسې نیک او ښه اخلاق ولرو. وړاندې مو مسلسلې خبرې په دې باندې وکړې چې له دې نه خو نه کېږي چې موږ او تاسې دې په ټولنه کې له خلکو سره رابطې قطع کړو، په ټولنه کې د نورو خلکو سره په تماس کې نه شو. دا یوه ناممکنه خبره ده، ځکه انسان پیدا شوی دا ډول دی چې انسان ټولنیز موجود دی. د ټولنې نه بغیر د انسان ژوند نه کېږي، او د ټولنې نه بغیر انسان اړتیاوې نشي پوره کولی. د خپلو اړتیاو د رفع په خاطر مجبور او مکلف دی چې د ټولنې د نورو خلکو سره، د ټولنې د نورو غړو سره حتما دوی باید تماس کې شي، هغې سره په رابطه کې شي. نو اوس کله چې موږ په ټولنه کې د نورو خلکو سره په تماس کې کیږو، په رابطه کیږو، موږ باید د دوی سره په ښه احترام، په ښو اخلاقو شو. او کله چې موږ غواړو چې زموږ دغه اړیکه، زموږ دغه احترام او درناوی دی لوړ وي، او موږ د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړو، او زموږ اړتیاوې د هم رفع شي، خو په یوه ښه فضا کې، په یو ښه ډول سره، او خلک د موږ ته احترام هم ولري. باید موږ
په ټولنه کې ښه اخلاق ورکړو. نو کله چې انسان ټولنیز موجود شو، خو غوره ټولنیز موجود یا غوره په ټولنه کې هغه وخت ګرځېدلی شي چې دی ښه اخلاق ولري، نیک اخلاق ولري، د ټولنې د نورو خلکو سره ښه روابط وساتي، په ټولنه کې د خلکو سره دروغ ونه وایي، دوکې ورسره ونه کړي، فریب ونه کړي، خیانتونه ونه کړي، د ټولنې نور اقشار یا نور کسان په جنګ سره وکې نه کړي، د ټولنې د نورو خلکو ضرر ونه غواړي، د ټولنې د نورو خلکو شر ته هڅونه ونه کړي، هر وخت لپاره د خلکو خیرخواوي، هر وخت لپاره د خلکو د نیک لوري ته هڅونکی وي، نیک لوري ته بوونکی وي. دا انسان به ټولنیز موجود خدای خو په ټولنه کې به یو غوره، یو منل شوی او یو ښه انسان ثابت شوی. دوهم، مونږ او تاسې همدې ته ورته کله چې وړاندې مو بحث وکړ چې انسان یو ټولنیز موجود دی او د ټولنیز موجود معنا دا دی چې د خپلو اړتیاو د رفع، د ترسره کېدو، د اجرا کېدو لپاره د نورو انسانانو سره باید په تماس کې شي. خو دا اړیکه باید دا ډول نه وي چې زمونږ ټوله عقیده، زمونږ ټول باور، زمونږ د کامیابۍ او ناکامۍ هیله د انسانانو سره شي. زمونږ او ستاسې په ټولنه کې ډېری کسان اوس هم داسې دي چې دوی داسې فکر لري، داسې عقیده لري، داسې باور لري چې که د پلانی کس له ما سره دغه مرسته ونه کړي شاید زه له لوږې مړ شم، که د پلانی کس ما سره په دې برخه کې کومک ونه کړي شاید زه له دندې نه وشړلی شم، که د پلانی کس ما سره دا کار ونه کړي شاید زه دنده ترلاسه نه کړم. یعنی زموږ او ستاسې احترام، زموږ او ستاسې باور او عقیده په انسانانو ده، داسې باید نه وي. وړاندې مو خبره وکړه چې سمه ده، دا خبره په ثبوت رسېدلې خبره ده، موږ تاییدوو چې انسان د اړتیاو د رفع کېدو لپاره د نورو انسانانو سره باید په تماس کې شي، بدون له دې نه کېږي نه. خو دا بیا نه منو چې یو انسان دی د اړتیاو رفع یا رفع کوونکی انسان وګڼي، یو څوک دی د خپلو ستونزو حلونکی، د خپلو اړتیاو رفع کوونکی انسان وګڼي. نه، داسې نه ده. او هر وخت لپاره د خپل توکل په انسان وکړي یا د خپل تاکیا انسان وبولي. که ستونزه پیښه شي راځه والا پلانی کس خو شته، هغه به ما سره په دې برخه کې مرسته وکړي، پلانی رئیس صاحب، پلانی ملګری، پلانی مالدار ملګری، پلانی چی شی او چی شی ده. دا ډول باید انسان نه وي. زمونږ او ستاسې د اړتیاو د رفع لپاره د نورو انسانانو سره باید په تماس کې شو، خو زمونږ او ستاسې توکل، زمونږ او ستاسې باور، زمونږ او ستاسې عقیده په الله تعالی وي باید. ځکه نور انسانان زمونږ اړتیاوې نشي پوره کولی، نور انسانان زمونږ ستونزې نشي حلولی. دا یوازې وسیله الله تعالی ګرځوله. نوره دغه ستا ستونزې، ستا اړتیاوې، ستا حاجتونه د همدغه دنیوي کارونو، د همدغه انسانانو ترمنځ په اړیکو باندې رفع کېږي، خو کوي الله. نو که مونږ او تاسې د خپلو کارونو یا د خپلو سختو کارونو هم د ترسره کېدو په موخه یا د ترسره کېدو په وخت کې توکل په الله تعالی وکړو، زمونږ دغه سخت کارونه به آسان شي، زمونږ دغه ګران کارونه به آسان شي. خو که مونږ د خپلو کارونو د ترسره کېدو په موخه یا په ترسره کېدو کې د الله تعالی پر ځای په مخلوق باندې توکل وکړو، د الله تعالی په بندګانو باندې توکل وکړو، زمونږ دغه آسان کارونه به ډېر ګران شي، زمونږ دغه آسان کارونه به ډېر سخت شي. نو الله تعالی هم وایي چې کله چې ته د یوې ستونزې حل
د یوې اړتیا رفع یا په ژوند کې د نورو حاجتونو ترلاسه کول د انسان نه غواړې، بس ته پوه شه هماغه انسان دی پوه شه، زه مرسته نه در سره کوم. او کله چې ته مونږ او تاسې د یو انسان نه د یو څه هیله لرو، د یو څه توقعات نه لرو، هماغه انسان بالا نورې خپل اړتیاوې لري، هغه انسان خپله ډېرې ستونزې لري، هغه انسان بیا هم الله تعالی ته محتاجه دی. نو مونږ په حقیقت کې بیا هم الله تعالی ته محتاج یو او بالکل محتاج یو. نو هدف مې دا و چې صحیح شو چې مونږ او تاسې په ټولنه کې ژوند کوو او مونږ او تاسې انسانان یو ټولنیز موجود یو، بغیر له ټولنې نه زموږ ژوند نه کیږي او بدون د دې نه چې مونږ د نورو خلکو سره په تماس کې نشو، زموږ کارونه نه ترسره کیږي، زموږ اړتیاوې نه پوره کیږي. ځکه که موږ له کوره راوځو او خپل دفتر ته ځو، که موږ د ډرایور سره په تماس کې نشو، هغې سره په موټر کې کیننو، کرایه ورنکو تر څو ښار ته مو رانه وړي، موږ به دفتر ته څه ډول راشو؟ موږ خو الله تعالی په هوا نشي راوستی. نو دلته اوس مجبور یو موږ چې د ټولنې د خلکو سره اړیکې جوړې کړو د خپل وړتیاو د رفع په خاطر. خو داسې باید ونه کړو لکه وړاندې مو چې مونږ ټوله عقیده په انسانانو باندې ولرو، ټوله عقیده په بشر باندې ولرو، ټوله عقیده په مال باندې ولرو. بس مطلق داسې وګڼو چې که دا شی نه وای یا دا کس نه وای زه به له لوږې مړ وای، که دا پیسې نه وای یا دا وظیفه نه وای یا دا موټر نه وای یا دا نه وای وانه، یا که د پلانی کس زما مرسته ونه کړي زه به داسې شم. یعنې زموږ او ستاسې هیله، امید، تمه هر وخت لپاره الله ته وي، باید ساده شي ووایو. مونږ او تاسې انسانانو ته باید تمه ونه لرو، انسانانو ته باید په سترګې په لار نشو، او دا باید ونه وایو چې دغه پلانی کار چې وشو پلانی ما سره وکړه، که د پلانی ما سره دا کار کړی نه وای زه به مړ شوی ودلو، که د پلانی ما سره دا کار کړی نه وای دا کار به نه وای ترسره شوی، دا به پاتې وای. مونږ او تاسې ټوله عقیده او باور باید په الله تعالی ولرو، ټولې عقیده، باور، هیله، امید، تمه باید زموږ او ستاسې الله تعالی ته وي. که داسې مونږ وکړو الله تعالی به زموږ کارونه آسان کړي، الله تعالی به زموږ ستونزې حل کړي. خو که مونږ په انسانانو پورې منډې وهو شاید انسانان زموږ ستونزې حل نه کړي، شاید انسانان زموږ حاجتونه پوره نه کړي، ځکه مشکل کشا ذات یوازې الله تعالی ده. او بله دا چې لکه وړاندې مو چې ویل چې کله مونږ د یوه انسان نه د یوې ستونزې د حل امید تمه لرو، هغه انسان خپله بلا ډېرې ستونزې مشکلات لري، هغه خپله تر پوزې پورې دی پکې، نو چې هغه خپلې نشي حلولی زموږ ستونزې به څه حل کړي، زموږ اړتیاوې به څه رفع کړي. نو هیله دا ده چې مونږ او تاسې باید هر وخت لپاره په خپل ژوند کې کلک په الله تعالی ایمان او باور ولرو، د هر ستونزې حل باید الله تعالی نه وغواړو، د هر مشکل حل باید الله تعالی نه وغواړو، او دا چې په هر یو کار کې باید په الله تعالی توکل وکړو. لکه وړاندې مې خبره وکړه چې که مونږ او تاسې په الله تعالی توکل وکړو زموږ او ستاسې ډېر سخت کارونه به اسانه شي، ډېر درانه کارونه به اسانه شي، ډېر پیچلي کارونه به زموږ اسانه شي، ځکه مونږ به توکل په الله تعالی کړی. خو که ډېر آسان کارونه وي، ډېر کمزوري او ډېر ساده وي، خو زموږ او تاسې توکل په باندې شو، شاید همدغه سخت کارونه زموږ لپاره پیچلي شي، شاید همدغه سخت کارونه زموږ ترسره نه شي. هدف دلته دا دی چې هلته زموږ او ستاسې عقیده خرابه ده، هلته زموږ او ستاسې فکر خراب دی، زموږ او ستاسې باور خراب دی هلته. او بله خبره دا چې مونږ انسانانو نه تمې او توقعات لرو، هغه انسانان خپله بلا ډېرې ستونزې لري. او بله دا چې د خپرونې په لومړی سر کې مونږ وایو چې نو دا چې اوس مونږ ټولنیز موجود شو، مجبور او مکلف یو چې د ټولنې د نورو خلکو سره تماس ونیسو، د خپلو اړتیاو د رفع لپاره
په ټولنه کې د نورو سره راشه درشه وکړو، ښه ګزاره ورسره وکړو او دې په خاطر چې موږ غوره اشخاص شو. غوره اشخاص یا غوره شخصیت هغه وخت جوړېدای شو چې موږ په ټولنه کې ښه اخلاق ولرو. اخلاقو کې ډېر اړخونه شامل دي. اخلاقو کې ډېر شاخونه دي. موږ او تاسو په ټولنه کې باید د خلکو سره په نرمه او په خواږه ژبه خبرې وکړو. په ټولنه کې مونږ او تاسې دروغجن انسانان باید نه و چې هر وخت لپاره د سهار نه تر ماښامه پورې بس دروغ وایو. د سهار نه تر ماښامه پورې د خلکو سره چټیات وایو، فضولیات وایو. مونږ او تاسې باید خلکو ته دوکې ورنکو، فریب ورنکو، خلک په دوکه کې وانه چو. مونږ او تاسې باید د خلکو ترمنځ شیطانت ونکو. دوه کسان باید په غم سره وانړو. مونږ او تاسې په چا پسې وروسته خبرې باید ونکو او مونږ او تاسې باید د چا کمی او زیاتی بیان نکو. مونږ او تاسې باید چا ته بده ورځ ونه غواړو. مونږ او تاسې باید د یو چا د ژوند د سختولو هڅې باید ونکو او هر وخت لپاره باید د ژوند د هوسا کولو او د آرامولو هڅې باید وکړو. دا غوره انسانیت دی. دا غوره اخلاق دی. مونږ او تاسې که دا کارونه ترسره کړو په ټولنه کې به غوره انسانان جوړ شو. غوره شخصیتونه به جوړ شو. زموږ ستونزې او زموږ اړتیاوې به هم رفع کیږي، خو په ډېرې ښې طریقې سره، په ډېر ښه ډول سره، په ډېر آرام ډول سره. خو د دې برعکس که موږ موجود شو یا داسې جوړ شو چې د هر څه برعکس شي، هر وخت لپاره دروغ، د دوو کسانو ترمنځ شیطانت، په خلکو پسې ورسته خبرې، خلکو ته کاندې کیندل، خلک په ستونزو کې ګیرول، دوه کسان په غم سره اړول، چټیات، فضولیات، بیکار خبرې کول، دا به بیا مونږ او تاسې په ټولنه کې ښه ثابت نه کړي. دا به مونږ او تاسې په ټولنه کې بد ثابت کړي، بد به معرفي کړي. کله چې بد معرفي شو، کله چې ښه شخصیتونه نه شو، زموږ او ستاسې دغه اړتیاوې چې پوره کېږي هم په ښه ډول به نه پوره کېږي. منډې تنډې، سخت ژوند به وي، مشکلات، ستونزې به ډېرې وي، اړتیاوې به مخې نه پوره کېږي. خو که ښه اخلاق ولرو، زموږ دا ټولې اړتیاوې به پوره کېږي په ډېرې ښې طریقې سره، په ډېر ښه ډول سره. تاسې به لیدلي ټولنه کې ځینې اشخاص چې دوی په عموم کې بد اخلاق اشخاص دي، په عموم کې دغه خبرې او تارې او چیشې او چې دا ډېر کوي، بدنیات او نور ستونزې. تاسو خپل پوهېږئ نور هغه په ټولنه کې لږ سخت ژوند لري، هر وخت لپاره وزره وي، هر وخت لپاره په منډه کې ستونزې، مشکلات او که پوښتنه ترېنه وکړې د خپل ژوند، نو شاید ډېر سخت یې خفه کړي او بیا درته ووایي چې ما نه د ژوند پوښتنې مه کوه، ژوند چېرته و. خو هغه کسان چې ښه اخلاق لري، نیک خویه، نیکداره او دینداره خلک دي، هغه بیا خوشحاله ارام ژوند لري. هغې نه که پوښتنه وکړي چې ولا ژوند خو بس کاشکې چې دا یوه ورځ هم تېره شو، دا هم نه وه تېره، دومره یو خوږ او خوندور ژوند دی. نو موږ او تاسې ډېری وخت دا خبره کوو چې ژوند ښکلی دی، خو د هر چا لپاره نه. ژوند د هر چا لپاره نه دی ښکلی. ژوند یوازې د هغې خلکو لپاره ښکلی دی چې ښه اخلاق ولري، ښه انسانیت ولري او په ټولنه کې لوړ شخصیتونه. نو په همدې هیله چې موږ او تاسې په ټولنه کې ښه ثابت شو او دغه ټول رازونه چې نن ورځ موږ وړاندې کړل، تاسې له ځان سره یاداشت کړي وي او په خپل روزمره ژوند کې هم په فکر کې ساتلي وي او په خپل روزمره ژوند کې له دې څخه ګټه واخلي. دا چې موږ بیا راځو او ستاسو لپاره نور رازونه وایو، نو د اوس لپاره بیا موږ ته اجازه راکئ. خپرونه مو دلته پای ته رسیږي، وخت مو بلکل پای ته رسېدلی دی. د ژوند راز خپرونه ما نورعفور زهیر درته وړاندې کړه. تاسو ډېره زیاته مننه چې وام اورېده، وام ولیده. کورونه مو آباد، ښه وختونه، خوشحاله شئ.